دوی نه غوښتل چې یو فیمیل مخې ته راشي. بله بده مرغه چا په پښتنه ټولنه کې بشري حقونه او فیمینزم ونه پیژانده چې هراسمنټ کمیټې جوړې کړې، هغې کې د ډي سی انډر د لاندې هغې نوټیفیکیشن وکړ. هغه چې ښځه شوه نو قید شوه د خاوند د شک نظر کې چې پیغله وه نو مور به یې بیداره ګرځېده. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات قدرمنو سیام خان یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. قدرمنو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ د خپرونو موده او مقصد همدغه دی چې په پښتنه سیمه په پښتنه ټولنه کې څومره هم زموږ پیغلې دي هغه د هر ژوند بخش او بڼ سره اړیکې ساتي. موږ غواړو چې په دغه بارودي چاپېرچل کې د ښځو غږ بدرګه کړو، تر تاسو یې در ورسوو. همدا مهال په دې تمهید کې ما سره د عبدالولي خان پوهنتون ډیره چارواکه مانور خان په خپرونه کې میلمنه ده، څوک چې د عبدالولي خان پوهنتون د وومن امپاورمنټ سوسایټي یوه چارواکي یو تکړه غړې ده. د هغې ترڅنګ د په مردان کې څومره چې اکټیویټیز کېږي د هغې یوه غړې هم د دغې اکټیویټیز کې دغه سرګرمو کې خپل یو ځانګړی رنګ لري. دا مهال سره ولاړه ده په دغه خپرونه کې به د دوی دغه سپېڅلی احساس او پښتون غږ تر تاسو درسو. مانور په خپرونه کې درته د زړه د کوونه سلام کوم، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام، ډېره زیاته مننه چې تاسو ما ته د خبر موقع راکړه. ها مانور، د خپرونو فعل به د دغه ځای نه وکړو چې عبدالولي خان یونیورسټي کې جرنالیزم کوم، اوس زما شپږم سمیسټر دی. دې نه علاوه زه ټرایبل نیوز نیټورک سره ایز ا رپورټر کار کوم اور بی بی سی اردو سره ایز ا ویلاګر، اور د یونیورسټي کرنټلی د وومن امپاورمنټ سوسایټي پریزیډنټ یم. دې نه علاوه کم چې بهر نور ارګنایزیشنز دي هغوی سره هم ایز ا ممبر لګیا یم کار کوم. مانور، څنګه چې تاسو وویلې چې د وومن امپاورمنټ سوسایټي یوه تکړه چې ذمهور یو چارواکي هم تاسو د ښځو لپاره ډېرې زیاتې منډې ترړې وښئ، هلې ځلې کوئ، د پښتنو څومره چې زموږ د لاندې پرتې سیمې دي د دغه پښتنو د دغه پیغلو غږ بدرګه کوئ، خلکو ته ږدئ. تاسو د دغه ټولنې د لارې د دغه امپاورمنټ سوسایټي د لارې څومره چینجز په ټولنه کې راوستي؟ ډېره زیاته مننه. څنګه چې تاسو ووایئ اصل کې دا څیزونه چې کوم دي دا ما خپله فیس کړل، زه بلکې پوره کمیونټي کې وګرځېدم. هغه فیمیلز ولیدل کوم چې دلته یونیورسټي ته راځي، کوم د یونیورسټي نه بهر دي، هغوی ته مسلې مسایل څه راځي. نو دا وومن امپاورمنټ سوسایټي چې کوم ده دا د وایس چانسلر د انډر د لاندې کار کوي، د ډیپټي پروووسټ چې کوم دی هغوی د انډر د لاندې دا جوړه شوې ده. او انشاءالله په یونیورسټي کې به هم څومره چې موږ بهر کار کړی داسې به هم په یونیورسټي کې هم دغه فیمیلز چې کوم دي دې کې به موږ هغه امپاورمنټ راولو. موږ غواړو چې دوی مخکې راشي او ښه کار وکړي. څنګه چې موږ یو نو داسې سبا دا فیمیل هم مخکې راځي او دغه شانتې اکټیویټیز چې کوم دي، دغه شانتې سټرګلز چې کوم دي د نور فیمیلز لپاره کوي. مانور زده کړې هم کوي، د هغې ترڅنګ د ټریننګ سره هم کار کوي، بله د ویب سایټ سره خپل کار زیار وباسي. مانور کله دغه ستونزه دغه خنډ فیس کړو چې یاره پښتنه ټولنه کې ښځو ته مسلې دي، ستونزې دي، په کوم خاطر باندې تاسو کار کوئ یا تاسو دغې ته کوم نظر لرئ؟ زه چې کله فرست ټایم راووتېدم نو ما خپل یو ولنټیر ټاسک فورس جوړ کړی په مردان کې، اور هغې زه هم کوارډینیټر ایز ا فیمیل، اور ما سره یې کې صرف 1500 ممبرس چې کوم دي هغې کې کار کو. نو بیا هم دغه خلک هم دغه میلز چې کوم دي دوی نه غوښتل چې یو فیمیل مخې ته راشي او د یو ارګنایزیشن چې کوم دي هغه صدارت وکړي او هغه چې کوم دي مخکې بوځي. نو په هغه کې ارګنایزیشن کې کوم دي ما ته ډېرې زیاتې ستونزې راغلې، خو ما سره د ډسټرکټ ایڈمنسټریشن ډېر زیات سپورټ و، اور بلکې د فیمیل هم اور د فیملی والا چې کوم دي د هغوی هم ډېر زیات سپورټ و. نو هغه ستونزې خو ما ډېر زیات فیس کړي، ایون هغې زه ډېر زیات ټورچر کړم، مینټلی هم فزیکلی هم، ایون په سوشل میډیا باندې هم هغوی راغلي چې داسې ولې دا یو فیمیل د کار کوي. بیا خیر خبره چې کېده نو اینډ کې بس دغه جرګه وشوه چې ولې یو فیمیل چې کوم ده هغه د یو ارګنایزیشن مشره ده. دوی ته دې ووایي چې دا دغه دی کوم دی دا ډیزګنیشن چې کوم دی دا موږ له راکړي. ایز ا ولنټیر چې هم یو فیمیل کار کوي نو ای ته مسلې دي، هغو چېرته مخکې راشي بیا هغې ته سیلري میلاویږي. نو زه وایم چې دغه خلک به یې نه پرېږدي چې تاسو مخکې راشئ او کار وکړئ. دغه ځای نه ما محسوسه کړله چې مومنس ته چې کوم دي ایون که هغه سبق وایي یا فیملیز چې کوم دي هغوی سپورټ کوي، خو بیا هم هغوی ته هغه ستونزې راځي. نو دغې وجې نه ما دغه سټرګلز چې کوم دی هغه ځای نه ما سټارټ کړ، اوسه پورې زه لګیا یم دغه سټرګل کوم. مانور، چې ما د دغه یادګیرنه وکړله، منډې وهل، ترړې وهل، په ځانګړې توګه ښځو له کار کول، دا لږه ډېره ستونزمنه ده او ډېره زیاته زه به ده ووایم چې ناوړې ده. نو مانور پسې د دومره لوی تحریک چلی، منډې ترړې وي، په دغه ټول پروسس په دغه ټول سټرګل کې د چا شاته لاس دی یا دغه دې ته مانور روانه ده؟
د دې د شاته چې کوم دی نو زما د پیرنټس ډېر زیات غټ لاس دی. زه وایم د هغوی مرسته ما سره نه وه نو زه به اوس دې ځای کې نه وم ولاړه، ما به ستاسو مخامخ دا خبرې نه کولې. زما امي چې کوم دا هغه ما ډېره زیاته سپورټ کوي. هر ځای کې ما ته وایي چې بچې ته څه هم کول غواړې نو کوه، که ته فیمیلز دپاره څه کې یا که ته کم سټډیز کې، ته کم چینل والا سره کار کې، کم ارګنایز داسې ما باندې څه باونډ نشته چې بس ته به لازمي نه دلته کار کوې او دلته به نه صحیح کوې. ده. وایي په جینکو تعلیم پکار دی چې د سړو سره اوږه په اوږه ځي نه. مانور 15 کاله پس یا 6 کاله پس مانور په کوم ډګر باندې ځان لیدل غواړي یا کوم خوا تلل غواړي؟ انشاءالله ان فیوچر زما چې کوم دی نو جرنالیزم فیلډ کې زه وایم چې زه ډېره زیاته مخکې لاړه شم. بل زما یو بل خواهش دی، زه وایم چې د وومن امپاورمنټ کې زه هم ام فل او پی ایچ ډي وکړم او زه هم دغې خویندو او زموږ چې کوم دا نور ینګز دي دې دپاره څه نه څه وکړم. سمه ده. مانور زه کله کله تاسو په ټولنیزو رسنیو باندې فالو کوم، تاسو خوښوم چې اوس تاسو راته په خپرونه کې میلمه یاست. ډېر زیاته مننه مو کوم چې په دغه خپرونو کې مونږ له ډېر زیات ټیم راکړو. مانور دا راته ووایي د دې نه علاوه مو کوم زده کړې روانې یا چېرته نه زده کړې کوئ، نور کوم داسې سټرګل وي نو موږ سره یې زموږ ملګرو سره شریک کړئ. دې نه علاوه چې کوم دی زه مردان کې آی آر اس پی ارګنایزیشن دی، زه هغوی سره ایز ا ممبر چې کوم دی کار کوم. جذبه ارګنایزیشن هغوی سره هم زه ایز ا ممبر کار کوم لګیم. مونږ په مردان کې زیاتره زموږ کوشش دی چې کوم دا فیمیل هراس کېږي هراسمنټ، نو اوس مونږ یو هغه وکړو دی کې چې کم دا ورک پلیسز دي زموږ خویندې میندې هلته کار کوي، که هغه هاسپټل شو، که ایجوکیشن ډپارټمنټ شول، که داسې ډفرنټ شاپ شول یا غټ مالز چې کوم دي، نو دوی کې چې کوم دی مونږ د هراسمنټ کمیټې جوړې کړې، هغې کې د ډي سی انډر د لاندې هغې نوټیفیکیشن وکړو. هغه کمیټې چې کوم دی پوره ډسټرکټ مردان کې جوړې شوې او فیمیل ته چې څه هم مسلې راځي نو هغوی هغې کمیټې سره هغه کوي، هغې په ترو بیا مونږ ته رسي او مونږ کوشش کوو چې د هغې هغه مسلې چې کوم دي هغه حل کړو. سمه ده. مانور ځینې خلک چې څنګه ما وویل چې اختلاف لري یا د ښځو د حقوقو سره، له بده مرغه چا په پښتنه ټولنه کې بشري حقونه او فیمینزم ونه پېژانده چې فنډامنټل رایټس ته ویل کېږي. فنډامنټل رایټ د زنانه د فیمیل ایجوکیشن دی، د قرآن او حدیث هم واضحه کړې ده، یا د هغې ناسته ولاړه ده یا هغې له ښه انوایرمنټ ورکول دي. په دغه لار کې مانور چا ډسکرج کړی ده یا څوک ډسکرج کوي یا تاسو دغه ستونزې څنګه هینډل کوئ، په نورو پیغلو څه غږ کوئ؟ بالکل دغه ستونزې چې کوم دي دا خو ما تاسو څنګه مخکې وویل چې ستونزې خو ډېرې زیاتې راځي. که اوس زه دې مقام ته راورسېدم نو بیا هم ستونزې راځي. که تاسو وګورئ دې نه مخکې مونږ د یو ارګنایزیشن سایډ نه مونږ یو فیمیل وومن کنونشن کو، نو هم دغه خلک راپاڅېدل. تاسو په سوشل میډیا باندې کتلی وي چې هغوی وي چې دوی یو عورت ازادي مارچ کوي، ایون چې زمونږ هغه اجنډا وه هم نه. زمونږ اجنډا دا وه چې مونږ راشو کم ایم این ایز ایم پی ایز راولو، هغوی ته خپل کم چارټر او ډیمانډ چې کوم دي هغه پیش کړو چې د فیمیل ته کمې مسلې راځي هغوی بیا مخکې لاړ شي اسمبلي کې هغه پیش کړي. نو هغه ټایم کې مونږ ته ډېرې زیاتې غټې ستونزې راغلې وې. مانور ډېره زیاته مننه دی کومه. قدرمنو، مانور هغه پیاوړی او ځانګړی غږ دی څوک چې په مردان کې د مردان په خاوره باندې د ښځو د حقوقو دپاره د وومن امپاورمنټ سوسایټي چلوي، د هغې تر څنګ په ټولنیزو رسنیو باندې ډېر زیات کار وباسي. ډېره زیاته پښتنه او پښتون احساس او پښتون غږ لري. مانور ډېره زیاته مننه کوم چې په دغه خپرونه کې د مونږ له ټیم راکړو، خوشحاله راته اوسئ. ډېره زیاته مننه.